ملګری که کورنۍ؟ کورنۍ. نو ته خو کورنۍ نه زیات وخت ملګرو سره نه تېرې؟ هغوی سره هم تېروم، تاسو نه پټ. سمه ده. یقین قریب ریب امپیکټ یې غټ دی. امپیکټ یې غټ دی. زه امپیکټ سړی یم، چې هر ځای کې امپیکټ وي هلته. صحیح ده. اسلام که افغانستان؟ کوم یو اول دی، کوم په هغه کې کوم انتخاب دی؟ دواړه انتخابوم، ځکه افغانستان جغرافیه د اسلام دین دی، دواړه انتخابولی شي. فلم که گیم؟ یو ښه گیم. او فلم یو ښه فلم بیا گیم که فلم؟ نه ښه گیم. ښه گیم. گیمونه کوې؟ زه ټیکن کې ښه یم. ټیکن کې ښه یم، ټیکن A5 او ټیکن کې ښه کلاړي یم. اوس هم کوم دفتر کې موږ پلی سټیشن لرو. څه وایې؟ په دوبۍ کې لرو. نو وخت یې نه ضایع کېږي؟ یو ذهن بدلیږي، ځکه یو څه وخت بریک کې دا کوو. صحیح ده. موږ یې موږ بسم الله کولی شي. ولې؟ صحیح. یو واده که څو ودونه؟ یو واده. تجربه؟ انتخاب دی. یو واده زما ښه فیصله دی چا دپاره چې مصروف وي یو غي. او څو ودونه؟ څو ودونه چې څنګه دي؟ که چا خوښېږي کولی شي. ته یو واده انتخاب دی او خلکو ته کولی شي نور څو ودونه؟ ځکه شریعت اجازه ورکوي که نه. خو لیکن اوس مثلا بوره شریعت اجازه ورکوي چې تی خوړلی شي. دا من چې په خوله کې بوجي کړه خالي ښه مثال دی. هر سړی انتخاب کوي چې څومره بوره غواړي وخوري. کورنۍ نه ویرېږي او که څه بله؟ نه کورنۍ زه نشم کولی چې دا زما یو تقاضا نه ده چې تقاضا ته ولري ته به یې لاس سره وړي. زه تقاضا ورته نه لرم. آینده دې هم فکر ته نه راځي؟ تقاضا ورته نه لرم، ځکه دا ورته وایم که خو بیا د لیدونکو کېدای شي زما په زړه کې هم دا راشي چې کور کې ویرېږي. نه ګورې د کور ویره بده خبره نه ده. ګورې د کوم ادرس نه ګوره ته د مور نه ویرېږي؟ مور نه؟ او موږ ټول مور نه ویرېږو. ته یې منې که نه منې؟ ویره د بعضې وخت کې د مینې ادرس نه هم کېدلی شي. ته نه غواړې مور دې خفه کړي، په دې ډارېږې که نه. یعنې چې لنډ جواب درکړم، زه تقاضا ورته نه لرم چې هغه کوم ادرس نه ده هغه پرېږده ما ته. صحیح ده. ټول موږ تاسو پوهېږو. ښه